د بخونکي او مهربان خدای تعالی سختن لسترې نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نیټورک سره د سیمې مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2023 د جنورۍ د میاشتې 8 نیټه او د اتوار ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د ورستۍ خور د 15 نیټې سره سمون خوري. د ټولو ناول په هیډلاینز یو نظر. مټه بازار کې د ناتجربه کار او کم عمره ډریورانو له وجې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالی راتلل. د ډي پي او شفیع الله ګنډاپور لخوا د منشیات فروشو خلاف روان کریک ډاون په هکله د انټرنیشنل پیس کمیټۍ ملاکنډ ډیویژن چیرمین حسین علي خان څرګندونې د موجوده حکمران جماعتونو د ناقصو پالیسیو په هکله د سراج الحق خبرې اترې. سوات کې د واورو او بارانونو د نوې لړۍ له کبله د یخنۍ په زور کې زیاتوالی راتلل. شانګله پیرآباد کې د بیلابیلو جماعتونو کارکنانو په پاکستان پیپلز پارټۍ کې شمولیت کول او کوزدیر کې د جماعت اسلامي لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهرې احوال. دې علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې لنډې شان دمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبری سروس لپاره موږ سره مرسته کړې صحت هسپتال اینڈ صحت فارمیسی کالج. په صحت هسپتال کې د هر قسم ساده او پیچیده ناروغیو علاج د سپیشلیست ډاکټرانو په لاسونو کېدلی شي. د دې نه علاوه تاسو د صحت کارت د لارې مفت علاج نه هم فایده اخیستلی شئ. صحت هسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. خیبر الکترونکس. د خیبر الکترونکس نه تاسو هر قسم الکترونکس سامانونه د 15 نه تر 20% رعایت سره ترلاسه کولی شئ. خیبر الکترونکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. پروپرائٹرز فضل اللہ اینڈ انعام اللہ. HP Group, HP Tiles and Sanitary, HP Foam and Parda, HP Carpet and Furniture, HP Telecom Service. HP Group, Mata Swat. Hira Girls School and College, Baghderi Road, Sambat, Mata, Swat. او اوس د خبرونو تفصیل. د سخت یخنۍ او باران باوجود خوازخیله مټه چوک کې د روانې ګرانۍ پر ضد یوه ستره احتجاجي مظاهره ترسره شوې چې پکې د ځایي خلکو سربیره د بیلابیلو کلو په ګڼه شمېره کې خلکو ګډون کړی. لاریون کوونکو په صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو غږ کړی چې د موجوده ګرانۍ له وجې عام ولس تر پوزې راغلی. هره ورځ د امروزه استعمال څیزونو په نرخونو کې خورا زیاتوالی ولس په دغه احتجاج مجبوره کړی. د یادې ګرانۍ له وجې غریب ولس په 2 وخته ډوډۍ پورې حیران شوی. مظاهره کې ګډونوالو د موجوده حکومت پر ضد سختې ناربازۍ هم کړي. مټه بازار کې د ناتجربه کار او کم عمره ډریورانو له وجې د بار بار ټرافیکي پیښو لړۍ روانه ده، کومه چې ځایي دکاندارانو او عام ولس په سختو ټکو غندلې. نن سهار یو سوزوکي مټه بازار کې یو بوډۍ زنانه وهلې، کومه چې ځایي دکاندارانو په یوه رکشه کې ځایي هسپتال ته رسولې. دغه خلکو له انتظامیې څخه غوښتلي چې د کم عمره او ناتجربه کاره ډریورانو خلاف سخت اکشن واخلي او د ټریفیک روانو پیښو ته د پای ټکی کیږدي. زما خو خیال به دغه ډېر سودا مې ورکوله، خو په دغه ټایم کې لوېدلې وه لکه او ګاډي سره ټچ شوې وه، داسې رخشې ته وخېژولې ډاکټر له بازار دی پکار دی چې په دې کې بالکل سلو ولا ګاډي ځي. دا خو دغه دی، خو خیر بیا هم سلو، خو خبرې بل ته دغه خبرې د بل سره کولې او بهر ته دکاندار سره چې روان ودرېږه بیا خبرې کوم. ډیره مهرباني حبیب الله همدرد صاحب چې تا د دې خبرې تپوس وکړو، ځکه چې دلته خو بالکل یاغستان دی، تپوس نشته. دې ته په مخیله چوک کوی د مټي بازار دی، دا ډېر زیات رش دی، ډېر رش پکار دی چې دلته اینی ټایم 2 ټریفک والا موجود دي. نو بس په سهار کې لکټې راشي شو کې چې موږ زیرې لرالو بیا یې نو
نه دا پوډۍ د ډېره ضعیفه ده، کم از کم د 90 پلس هغه ده او سوزکي والا تنګون او دا به هم په کار د چا د لاسې نه ولوړولی وی یا ټریفک والا وی ګاډی ودرولوی نو قصوروار خو دواړه کیدی شي، خو لکه ادارې نشته، بس یاغستان دی. زه به صرف دونه ووایم. ښه سوزکي هغه وواله موږ عوام ولاړو یو راوچته کړه، د هغې پس هیډ موږ وکړو، خو سوزکي والا خپل ګاډي ته کېناست لاړ. لکه دا تپوس یې ومنو کړو چې یاره که څه ځای ماتې یا زه هسپتال ته بوځم یا په ما څه خرچه راولئ، نو دا ټوله ذمهواري د سټیټ ته او سټیټ دلته شته نو ویل باندې دو خبرې کوي او خیال نه کوي. هغه روانو اجازه ولګي سر ولګي ټوله ګناه شو. د بازار کیفیت مکه کیفیت زمونږ رول نه دا پکار دی چې باران دی خلک کړه باران کې په احتیاط دي خلک کړه خفا سلوک ځای مشران دي زنانه زموږ خويندې باندې راوځي بازارون ته ټولو رول ته زموږ واسطه چې خفا احتیاط کار کوي خلک کړه او کوم را وړول موټرسایکل نه ورکې نه ورکې بس مرخیږي بارچا ورخیږي ټول مسلمانانو دا پکار ده چې هر څه خیال وساتي وړي دا روډ په بازار ده او هر څه له احتیاط پکار ده موټرسایکل والا ده او دار والا دي هر څه دي روډ ده تنګ او ګاډي به زیات ډرایورانو له احتیاط پکار دی دا وینا به والا چې بیا زموږ کور والا خیال دی نور داسې زموږ د مشرانو له دغه پکار دی او سټریپک والا نشته که نه په خپله تاسو ولیدو هیڅ څوک نشته. موجوده حکمرانان د ولسي ستونزو د حل پرته په خپلو ذاتي جګړو کې انختلي چې له وجې د هیواد معیشت ورځ تر بله په ښکته روان دی. عوام ولس د ناروا ګرانۍ په ژرنده دل کیږي. یادې څرګندونې د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق کړي او زیاته کړې ده چې دا وخت حزب اختلاف ګوند صرف او صرف جماعت اسلامي دی چې د ولس سره په دې ناورین کې اوږه په اوږه ولاړ دی. मुल्क में इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक्सपोज हो गई, नाकाम हो गई. 35 साल जर्नेलों के हमने देखा, उसके नतीजे में भी पाकिस्तान टूट गया और मौजूदा सियासी लीडरों को भी हमने देखा. एक एक को अल्लाह ताला ने बार बार मौका दिया. इस वक्त भी मरकज में 13 जमातों का इत्तेहाद है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है, लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या है? इनका इख्तिलाफ इस पर नहीं है कश्मीर आज़ाद हो, इनका इख्तिलाफ इस पर भी नहीं है कि आफिया को वापस लाया जाए, इनका इख्तिलाफ नहीं है इस पर कि सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो, इनका इख्तिलाफ नहीं है इस पर कि लोगों के लिए गरीबों के लिए इज्जत की ज़िंदगी हो और इसम्बली के दरवाजे उनके लिए भी खुल जाए. इनका इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और इख्तिदार और मुफादात पर है. د انټرنیشنل پیس کمیټۍ ملاکنډ ډیویژن چیرمین حسین علي خان ویلي چې د سوات ضلعي پولیسو مشر DPO شفیع الله ګنډاپور یو ایماندار افیسر دی او سوات کې د جرایم پیشه افرادو او په خاصه توګه د منشیات فروشو پر ضد د دوی روان کوششونو ته د سوات ولس د قدر په نظر ګوري. نوموړي زیاته کړې چې باید د سوات ټول ولس د منشیاتو د لعنت څخه د همیشه لپاره خلاصي موندلو په لړ کې د DPO شفیع الله ګنډاپور سره اوږه په اوږه ودرېږي. پکار ده چې داسې وشي نو زموږ را روان نسل به د منشیاتو د دې لعنت څخه بچ پاتې شي. زما نوم حسین علي خان دی. زه د مټې خریړۍ اوسېدونکی یم. زه د انټرنیشنل فیس کمیټۍ چیرمین یم ملکنډ ډیویژن او زمونږ کوم نه DPO چې راغلی دی شفیع الله صاحب شفیع الله ګنډاپور صاحب د هغه موږ ډېر شکر ګزار یو او هغه مطلب تاڼو باندې خپله سروې کوي د منشیاتو خلاف ښه سخته کارروایي کوي او مطلب موږ چې ټول د هغو سره ټول ولس عام ولس موږ چې د هغو سره اوږه په اوږه باندې وردېږو نو انشاءالله دا منشیات فروش په دا به ختم شي او جرمونه دا به کم شي. نو موږ شفیع الله ګنډاپور صاحب نه ډېر مطمئن یو او الله دې کړي چې هغه دلته کېږي. په خبرونو کې وخت شوی دی یو لنډ شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching.
There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर दा इदारा दस्तर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इलियास पनुम जोड़े शविदा इलियास जनरल अस्पताल और रिसर्च सेंटर द खैबर पख्तूनख्वा हागे आवाज़नी इदारा दा चरते ची दयो चद्दलांदी द कैंसर मरीजान इलाज द कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास इलियास पर निगरानी की तरसर के दलेशी पर इलियास जनरल अस्पताल की द कैंसर पर शमूल देवशमेर नारोग इलाज के दलेशी इलियास जनरल अस्पताल की प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, चिल्ड्रन आर्थोपैडिक, फिजियोथेरापी और डेंटल सर्जरी शामिल दी। पता इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर फेस 5 हैदराबाद पिशावर। मोबाइल नंबर दे 0340 90 32 405। په خبرونو کې یو ځل بیا هرکله سواد کې د بارانونو او واورو نوې لړۍ له کبله یو ځل بیا د یخنۍ په زور کې خورا زیاتوالی راغلی د سواد په غریزو سیمو د واورو او میداني علاقو کې د تیز باران لړۍ دوام لري مټه بازار کې د یخنۍ په زور کې د زیاتوالي له کبله عام ولس د تودو خوراکونو او تودو جامو او بنینونو د دوکانونو مخه کړي په دې یخ موسم کې د ګرمې بریانۍ حلواګانو او په خاصه توګه د کبابو په ډیماند کې خورا زیاتوالی راغلی ولس د ګرمو خوراکونو خوړلو د لارې او ګرمو اسبابو اغوستلو د لارې ځان د سختې یخنۍ نه بچ کول غواړي د شانګلې پیرآباد بانډۍ لسګونه کارکنان د پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف او عوامي نیشنل پارټۍ نه له مستعفي کېدو وروسته په پاکستان پیپلز پارټۍ کې شمولیت کړي په دې لړ کې پیرآباد بانډه کې یو شمولیتي دستوره تابع شوی چې پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ ځایي مشرانو کارکنانو او یو شمېر پلویانو ګډون کړی غونډې ته د تحصیل الپورې سپیکر محمد علم خان چیئرمین سید ظاهر شاه سینئر رهنما بحر عالم خان اکا سابق MPA ډاکټر افسر الملک لال ظاهر شاه مسعود او نورو ضلعي قائدینو ویناوې کړي ضلعي قائدینو په پاکستان پیپل پارټۍ کې شمولیت کوونکو ته د پاکستان پیپلز پارټۍ ټوپیانې په سر کړي او زیاته کړي چې د ولس شمولیت دا خبره په ډاګه کوي چې د شانګلې خلک په پاکستان پیپلز پارټۍ اعتماد لري او دغه شمولیت د دوی د سپېڅلو جذبو عکاسي کوي پاکستان پیپلز پارټۍ به خپل دغه مینوال چرته هم مایوسه نه کړي کوزدر کې د روانې سختې ګرانۍ په ضد د جماعت اسلامي لخوا یو ستر لاریون پیل شوی چې پکې د جماعت اسلامي لسګونو کارکنانو او ځایي مشرانو ګډون کړی د دغه خلکو غوښتنه ده چې د روانې ګرانۍ په دې غوښتنه وه خلکو د حکومت غوښتلي کوزدر کې د روانې سختې ګرانۍ په ضد د جماعت اسلامي ګوند لخوا یو لاریون پیل شوی چې پکې د جماعت اسلامي لسګونو کارکنانو او ځایي مشرانو په ګڼه شمېره کې ګډون کړی د دغه خلکو د حکومت غوښتلي چې د روانې ګرانۍ دې لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي ولې چې د ګرانۍ له کبله ولس په 2 وخته ډوډۍ پورې حیران شوی دا وخت په دغه احتجاج کې زموږ همکار نواب بادشاه موجود دی نور تفصیل به د هغې نه اخلو جی نواب بادشاه د یادې احتجاجي مظاهرې کومه چې کوزدر کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا تابع شوی د دغه احتجاجي مظاهرې احوال را سره شریک کړئ جی همدرد بالکل دې ټیم کې زه د لوردیر علاقه خال بازار کې موجود یم دلته کې د جماعت اسلامي لوردیر زیر اهتمام
مظاهره کیږي د مهنګای خلاف د بیروزګارۍ خلاف. دلته کې باران هم دی خو د هغې باوجود په ګڼ تعداد کې د جماعت اسلامي خال کارکونان چې دي هغه راوتي دي او دلته کې احتجاجي مظاهره کوي. د هغې سره خبرې اترې کوو چې هغه دې والې سره سوی. دلته کې موږ سره یو مشر موجود دی چې هغې سوی. دا راته ووایي نن ستاسو مظاهره چې ده دې کې تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ، څه مشکلات دي خلکو ته مختصرا راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خدا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې باران کې اوسار وختي د جماعت اسلامي د امیر محترم سراج الحق صاحب په کال باندې نن کومه مظاهره ارن شوې ده تاسو هغه له بر وخت د کوریج د پاره رالی او زمونږ دا مطالبه شنوي نه را همیشه چې په قوم باندې سخت راغلی ده، کومه تکلیف راغلی او کومه مصیبت راغلی ده نو د ټولو نه مخکې جماعت اسلامي میدان ته راوتی ده. موجوده چې په ملک کې کومه د بیروزګارۍ یو تیزترین لهر راغلی دی او په دې کې د هر سړي قوت استطاعت او د قوت خرید ختم شوی دی چې د وړو تر وړو په 6000 روپۍ ولګېده، د غوړو ټیم په 8000 روپۍ باندې ولګېدو او نن د باران ورځ او په دې ورځ باندې د یو مزدور دیاړیمار مزدوري ونه لګي، دغه دیاړي ونه لګي او دغه لس کس او دغه اته کس کوړمۍ تاسو اندازه ولګوئ چې دا غریب سړی به څه کوي. موږ مطالبه صرف دومره ده بلکې د دې موجوده حکومت نه موجوده حکومت چې کوم دی دا د سابقه حکومت تسلسل دی. په مرکز کې چې د کومې پارټۍ حکومت دی دا یو آچار دی د 4-5 پارټو حکومت. زموږ دا چې فوراً د خوراک او د څښاک مواد ارزان شي او قوم ته د ریپیلا شي. ډېره مننه نواب بادشاه موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.